چرته چې هم د یو چا سپکه کېږي زما د هغه ځایه کرکه کېږي که د پښتون په فصل کېږي که نه خو مرګ یې تل په خپله ځمکه کېږي ما به د خپلې مور دعا بچ کوي په ما د هر ګزار بېشکه کېږي زموږ د دواړو ژوند بلا ستړی زموږ ګزران یو شان سړکه کېږي څه هم چې کېږي د دې کلي سره ستا په سلا باندې ملکه کېږي او تو یې سېزلې د بلالو پټې ځکه نفرت مې له ټوپکه کېږي چې بې پښتو شوې او قیوم دې پرېښود اوس درپسې خبرې ځکه کېږي خواږو ستړی مه شې نن یوې بلې خپرونې سره زه یم قیوم خان قیوم او فرحان الدین فرحان را سره ناست دی تیره مرکه موږ ناڅاپي کړې وه تاسو به هغه کتلې وي چې په یو دوکان کې موږ ناڅاپي ملاقات وشو او دغه مرکه م ریکارډ کړه زموږ کوشش و چې دې سره بیا مرکه جوړه کړو نن چاغدک کې یم او دا د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی دلته هم دغه مازدیګری جوړ کړی دی موږ چې فرحان الدین نه بس نور نوي شعرونه هم واورو او موږ به ترې هم خوند واخلو نن دغه خپرونه کې څو ملګري موږ سره ناست دي دا چې ما سره دی نو دا فهیم دی ورسره دا بل ملګری چې کوم دی دا اختشام دغه رنګ کې دا زلمی چې کوم دی نو دا شیراز دی موږ سره او دا بل چې کوم دی دا سعد نو د زلمو هم دغه خواهش وکړو چې موږ به هم دا شعرونه واورو فرحان صاحب یو ځل بیا خپرونه کې درته هرکلی وایم او ستړی مه شئ مننه جي مننه جي الله پاک هم قدر وکړي چې تاسو چې کوم پیره بیا زموږ خواته راغلی دومره ستاسو مصروفیات ډېر زیات دي د هغې باوجود چې کوم تاسو راشئ او دا خپل قیمتي ټیم موږ سره تېر کړئ یو جهان مننه تېر مرکه خو ماشاءالله خلکو ډېره خوښه کړې هم وه چې فرحان شعرونه نور ریکارډ کا زه وایم چې زیاتې خبرې مو نه کړو او شعرونو اړخ ته راشو او چې نوي شعرونه راته ووایه صحیح ده جي صحیح ده حاکم له مې د امن نظریه تیاره کړې ښه حاکم له مې د امن نظریه تیاره کړې هغه راله د قتل منصوبه تیاره کړې او وی نن بیا یې په کوڅه او دروازه کې اوړې راوړې نن بیا یې په کوڅه او دروازه کې اوړې راوړې رقیبه جوړې بیا د سلانجه تیاره کړې ډېر ښه دی یاره او وی زما دا غیرتي پښتون چې کله قتل وکړي زما دا غیرتي پښتون چې کله قتل وکړي نو خور ورله ور اولیږي سوره تیاره کړې او وی چې خپل حق مې غوښتلو نو خانجي حکم جاري کړ چې خپل حق مې غوښتلو نو خانجي حکم جاري کړ وی اوس کې په د زخرو یو پیاله تیاره کړه او دا ستا ښکلې چشمانو کې باڼه دې داسې ښکاري دا ستا ښکلې چشمانو کې باڼه دې داسې ښکاري کمان کې چې چا ایښې وي نیزه تیاره کړې او مقطع یې داسې ده وي نن بیا جوړې فرحان به لیونې لیونې ګرځي راووته د کوره نن هغه تیاره کړې ډېر ښه دی ټول زما په غم خوشحاله دي او خاندي ټول زما په غم خوشحاله دي او خاندي خوا هغه که مې پردي او که خپلوان دي او ستورو هم وي ستا جانان به مونږ وینو ستورو هم وي ستا جانان به مونږ وینو ګوره تاله راختلې په اسمان دي او چا د قتل په بازار کې آواز وکړو چا د قتل په بازار کې آواز وکړو پښتانه به پکې واخلي دوی ارزان دي دا خط دی چې دا ووایه چا د قتل په بازار کې آواز وکړو پښتانه به پکې واخلي دوی ارزان دي او چا چې ستا رخسار ته یو ځلې کتلي چا چې ستا رخسار ته یو ځلې کتلي هغه ټول عمر د زړه نه اویزان دي او نن یې ښه په جار رقیب ته داسې ووي نن یې ښه په جار رقیب ته داسې ووي زما ټولې خوشحالۍ خو د فرحان دي واه ډېر ښه دی جی چې خپل غزل کې مې شوخي راوړمه چې خپل غزل کې مې شوخي راوړمه نو ستا نامه پکې ډومبي راوړمه او دا زړه مې هره پیره ستا کوڅې ته دا زړه مې هره پیره ستا کوڅې ته ارماني او سم ارماني راوړمه او په خدمتونو مې وجود خوله شي په خدمتونو مې وجود خوله شي د خان نه صرف شاباسي راوړمه او لاسونه ښه چې پې پولې پولې کړم لاسونه ښه چې پې پولې پولې کړم نو کور ته هله پې روزي راوړمه او فرحانه کله چې راځمه تاله فرحانه کله چې راځمه تاله ځان سره تاله سپېلني راوړمه ډېر ښه دی ستا دا خماري سترګې
ما خرابوي سترګې او او یاره خدای درکړي دي ا سمې خوراکي سترګې او او ستا سترګې د هر چا نه نور هیروي سترګې او دلته چې څوک حق ویني او بیا خو به ګنډي سترګې او دلته چې څوک حق ویني بیا خو به ګنډي سترګې او منځ کې هم را یادې شي ستا شرارتي سترګې او نیغ نیغ راته مه ګوره نیغ نیغ راته مه ګوره ما د قتلوي سترګې او غم دې د باران په شان ما له لمدوي سترګې او لږې رانه واړوه اور دې لګوي سترګې او نن خو د څه بل رنګې غشي وروي سترګې او هر یو ظالم دلته کې هر یو ظالم دلته کې ما ته نیغوي سترګې او څوک چې تا ته وګوري کار به یې پرېږدي سترګې څوک چې تا ته وګوري څوک چې تا ته وګوري کار به یې پرېږدي سترګې او یا فرحان زار مې شه یا فرحان زار مې شه تا نه شرابي سترګې په تنهایۍ کې چې مې خواله نن جانان راشي په تنهایۍ کې چې مې خواله نن جانان راشي لکه باران چې په شیبو په بیابان راشي او زما د قام د میندو دا قرباني بس ده کنه زما د قام د میندو دا قرباني بس ده کنه چې په کفن کې ور د سکول نه ماشومان راشي او کنه یاره او کنه یاره دا خو یو لزل وایه یاره دا خو ډېر ښه شعر دی یاره زما د قام د میندو دا قرباني بس ده کنه چې په کفن کې ور د سکول نه ماشومان راشي او وی د بنجاري نه رانجې وړل او کېښودل د بنجاري نه یې رانجې وړل او کېښودل ویل یې دا به لګوم خو چې فرخان راشي یاره دا ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی الله دې وروله یو بل غزل دی وی د مینې محبت هغه دوران راته یادیږي د مینې محبت هغه دوران راته یادیږي له تا سره تیر شوي هر ګزران راته یادیږي او په موږ چې ورېدو موږ دواړه ورته ناستو په موږ چې ورېدو موږ دواړه ورته ناستو د هغه ورځ میده میده باران راته یادیږي او بل شعر دی پکې وي په لور پسې مې ډېرې رشتې راغلې ډېرې لاړې په لور پسې مې ډېرې رشتې راغلې ډېرې لاړې خو نه ورکوم د دا جغه سامان راته یادیږي ډېر ښه دی ډېر ښه مننه او چې کله به مې ولیدې رقیب سره په خوا کې چې کله به مې ولیدې رقیب سره په خوا کې په ما چې به راتلل هغه پیریان راته یادیږي او وی زما تصویر زړه پورې نږدې که بیا یې ووي زما تصویر زړه پورې نږدې که بیا یې ووي یا خدای نن یې راولي فرحان راته یادیږي یا خدای نن یې راولي فرحان راته یادیږي